که څه هم چې په پلازمینه کابل کې د رستورانتونو او خوړنځایونو کمی نشته، خو هغه څه چې رستورانت بانوی افغان یا د افغان میرمنو رستورانت له نورو جلا کوي هغه دا دی چې د دې رستورانت ټولې کارکوونکي او مسؤلانې له یوه سره ښځینه دي. په پلازمینه کابل کې د یوې میرمنې لخوا په دغه ښار کې د ښځو لپاره د یو مجهز رستورانت پرانیسته وشوه. د رستورانت مسؤلین وایي داسې چاپیریال یې چمتو کړی چې میرمنې په یوه امنه فضا کې په ګډه خواړه وخوري او په خپلو کې د زړه خواله وکړي. د رستورانت بانوی افغان یا د افغان میرمنو رستورانت مسؤله سمیرا محمدي وایي ما تقریبا 2 سال زما شاوخوا 2 کاله کېږي چې رستورانت لرم. په لومړي کال کې مې په یوه کوچني دکان کې رستورانت و، دا د په دوهم کال کې مې رستورانت غټ کړ چې نن یې پرانیسته ده. دلته د یو لوی او مجهز رستورانت په څیر چې په شهرنو او نورو ځایونو کې د تصمیم لرم هماغسې یې کړم. دلته پیزا، شیریخ، آیسکریم، اشک، منتو، قابلي او داسې نور افغاني خواړه دلته تیاریږي. هدف مو د ښځو لپاره یوه امنه او آرامه فضا برابرول دی ترڅو دوی په ډاډه زړه راسې خواړه وخوري او له خپلو کورنیو او دوستانو سره خوشحاله شیبې ولري. دغه رستورانت چې د ښځینو او کورنیو لپاره دی مسؤله مدیره، اشپزانې او خدمتګارانې ټولې میرمنې دي. د رستورانت کې شاوخوا 20 ښځې په مختلفو برخو کې په کار بوختې دي. دوی وایي دلته له کاره خوښې دي ځکه په دې رستورانت کې کار کوي چې فضا یې د دوی لپاره امنه او مناسبه ده. خوش هستیم به خاطر از اینکه چون خوشحاله یم ځکه زه د خپل اولادونو سرپرسته یم. له همدې لارې زه خپل اقتصادي مشکلات حلوم. دلته زما په شمول شاوخوا 20 ښځې په مختلفو برخو کې په کار بوختې دي. زه په خپله په دې رستورانت کې منتو او اشک جوړوم. په دې رستورانت کې په کار کولو خوشحاله یم ځکه دلته ټولې کارمندانې او مشتریان ټولې ښځې دي. د ښځو لپاره ډیر ښه او آرامه ځای دی. زه دلته بولاني او کورنۍ سمبوسې پخوم. یا د رستورانت ته راغلي میرمنې وایي د خوښۍ احساس کوي چې د ښځینو لپاره دغه رستورانت جوړ شوی دی. دوی زیاتوي دلته نارینه نشته او ټول کار یې د ښځو له لوري پرمخ وړل کیږي. ښځې کولی شي دلته د خپلو کلیزو او د خوښۍ نور محفلونه هم ونمانځي. ما همراه فامیل خود اینجا آمدیم، زیاد از اینجا راضی هستیم. زه دلته له خپل فامیل سره راغلی یم. له دې ځایه ډیر زیات خوشحال سو. کارمندان او مشتریان ټولې ښځې دي. یو ډیر ښه او آرامه ځای دی. موږ کولی سو ازادانه کښینو، کیسې وکړو له خپلو دوستانو او کورنیو سره. دغه راز د ښځو لپاره د داسې نورو ډیرو ځایونو د جوړېدو غوښتنه هم کوو ځکه اوس شرایط داسې دي چې ښځې باید د ځان لپاره همداسې ځایونه جوړ کړي. راغلیو دلته زموږ وطني خواړه پخیږي. ډیر خوندور خواړه تیاروي لکه منتو، بولاني او سمبوسې. زه له خپلو لورګانو سره راغلی یم. یو ډیر ښه او آرامه ځای دی. د داسې رستورانتونو په جوړېدو ډیر خوشحاله کیږو. د افغان میرمنو رستورانت مسؤلین وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی په راتلونکي کې پلان لري چې د کابل د ځینو نورو سیمو په ګډون د یاد رستورانت ډیرې څانګې د هیواد په ټولو ولایتونو کې پرانیزي او له دې لارې په هیواد کې د ننه سلګونه ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي.